أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الذي آيتون مهدي لمشركين ذكر شيء فرمائله وكذب به قومك وهو الحق. دروغجن کړي ستا دا قوم قریشو دې قرآن لرا او عذاب لرا، او حال دا دی چې دا قرآن حق او کوم دا عذاب خبر چې دا قرآن ورکړي هغه هم حق. اوس په دې مذکوره آیتونو کې مقدر مشرکینو په باره کې مزید هدایات الله خپل پیغمبر ته ورکړي او د پیغمبر په ذریعه باندې خپلو بندګانو ته ورکړي، او هغه دا چې کله دا مشرکین دا د الله د آیتونو په ابطال کې دا الله د آیتونو په رد کې دا الله د آیتونو په استهزاء کې خبرې کوي، تاسو د دې سره مه کېږئ او د دې نه اعراض وکړئ تر څو پورې چې دې پورې خبرې شروع کړي نه سیوا د ټولو نه په دې پورې تاسو دې سره مه کېږئ. ستاسو صحبت به او ستاسو ماحول به ښه او که تاسو دې سره کښېنئ او دې قرآن پورې ټوکې کوي د الله آیتونو پورې ټوکې کوي، ستاسو صحبت او ستاسو ماحول به د دې نه بیا خرابېږي. نو دا هدایت الله ذکر کوي د نبي علیه السلام په واسطې سره ټول بندګانو فرمایي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ سوچ ویني ته هغه کسان لرا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چې هغوی بحثونه کوي
زمون د آیتونو په استهزاء کې او زمون د آیتونو په ابطال کې او زمون د آیتونو په رد کې او مقابله کې اوس په اصل کې په حکم کې لوبې وخت ته ویل شي چې کوم سړی هغه بحث کوي او باطل بحث کوي نو دې لپاره موږ ته لفظ موض استعمالي مطلب یې دا دی چې څوک ویني ته هغه کسان چې هغه بحثونه کوي باطل بحثونه کوي زمون د آیتونو په مقابله کې فأعرض عنهم مطلب مخواړه د دین او د اعراض نه مراد دا دی چې دغه مجلس نه پاسه او په دغه مجلس کې شرکت نه کوو او په دغه مجلس کې شرکت کول دا ګناه ده او دا د الله نافرمانی ده نو دا الله د نافرمانی او د ګناه نه ځان بچ یو خو اعراض دا دی چې د ګناه یو مجلس وي او ګناه پکې کېږي او سړی ترې مخ واړي بل طرف ته توجه کړي او هغه ګناه طرف ته توجه نه ورکوي او په مجلس کې شریک یو اعراض دا دی چې یو ګناه کېږي په یو مجلس کې سړی د هغه مجلس نه باسي او هغه مجلس نه جدا شي دلته د اعراض نه مراد دا دی چې د دغه مجلس نه باسه او په دغه مجلس کې مه کښېنه نو مخ واړوئ د دینه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې دې بحثونه شروع کړي په نورو خبرو دې پورې ټوکې پرېږدي د الله په آیتونو پورې ټوکې پرېږدي او نورې خبرې شروع کړي نو بیا تاسو د دې سره کښېنئ او بیا د دې سره خبرې اترې کوئ چې د ګناه خبرې په یو مجلس کې کېږي د قرآن خلاف خبرې په یو مجلس کې کېږي نو په هغه مجلس کې مه کښېنئ هغې نه پاسئ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچری کستانا دا حکم شیطان کله کله سړی نه یو حکم اغیر شي او شیطان ستانه یې کی دا حکم د الله فلا تقعد بعد الذکر بیا مکه نه ته پس ته یادولو د دې حکم چې دا حکم درته یاد شو چې یاره الله خو زه منع کړی ما چې په کوم مجلس کې قرآن پورې ټوکې کېږي پیغمبر پورې ټوکې کېږي هغه مجلس نه پاسه بیا چې دا حکم یاد شو نو الله بیا مه کښېنه بیا ترې نه پاسه او بل آیت کې الله تعالی فرمایي کہ بیا پکې ناشته او مزه اخلي انکم اذا مثلهم او تاسو په دغه وخت کې دغه خلکو په شان یې چې دا کوم ګناه بیا په ګناه کې شریک کړل شي او باندې سوچ د ګناه په مجلس کې شرکت دا منل دا باندې فلا تقول فسمكي نتو بعد الذکر فست یادولو د حکم د الله نه ما قوم الظالمین دا قوم سره چې هغه ظالمان دا الله په کتاب پورې چې څوک کې کوي او دین پورې ټوکې کوي د
دې نه بل وی ظالم خو نشي کېدی دې ظالمانو سره مه کېنه ورپسې وایي چې ناستا خو د داسې خلکو سره منع ده که یو سړی کیني د دې دپاره چې هغې ته نصیحت کوي او هغه منع کوي د ګناه نه نو دا نصیحت کول او دا منع کول د ګناه نه دا جایز دی ناسته یو خدا ده چې سړی د ګناه مجلس دی او قرآن پورې ټوکې کېږي او دین پورې ټوکې کېږي او دی پکې خوشحاله ناست دی او دی پې خوشحاله دی نو دا خو کفر دی او دویمه ناسته دا ده چې دی پې خفه دی خو د ګناه په مجلس کې ناست دی نو دا فسق دا د الله د تابعدارۍ نه وتل دی او یو ناست داسې ده چې دی ناست دی دې دپاره ناست دی چې زه بیا خلک منع کوم د دې ګناه نه نصیحت ورته کوم دعوت ورته کوم تبلیغ ورته کوم دا ګناه نه ده بلکې دا مباح دی او دا جایز دی نو دا مختلف قسم ناست ده د مختلف قسم خلکو ده الله فرمایي چې څوک نصیحت لپاره کېږي نو نصیحت لپاره ناسته جایز ده چې نصیحت ورته کوي وما علی الذین او نشته د هغه کسانو باندې یتقون چې هغوی یریږي د الله نه من حسابهم د حساب د دې ظالمانو من شیء هیڅ څیز الله بل ظالمانو حساب هغه خلکو سره نه کوي چې څوک الله نه یریږي او ځان ساتي د الله د نافرمانۍ نه ولکن ذکر لیکن شته په دې باندې نصیحت کول چې دې ته نصیحت لعلهم یتقون شاید چې دې ویریږي د الله نه او دا ګناه پرېږدي متقیانو کو د ظالمانو د ګناه اثر بنئ لیکن ظالمانو ته نصیحت کول دا په متقیانو شته دی چې دې نصیحت کوي دې ته منع کول کوشش او بیا فرمایي نبی ته وذر الذین اتخذوا دینهم پرېږده هغه خلکو لره چې هغوی ګرځوي دین د الله پاک لعبا ولهوا لوبه او تماشا دې دوه معنی دي یو معنا دا ده چې د الله دین پورې خندا کوي او ټوکې کوي او هغه لوبه او تماشا کوي دغه خلک پرېږده دغه خلکو له خوا نه مه ورځه دې سره تعامل مه ساته دې سره دوستي مه ساته دې سره مه کښېنه پاسه نشست و برخاست مه کوه او دویمه معنا دا ده چې لوبې او ټوکې جوړې کړي دي او هغې ته دین وایي چې څوک لوبو او ټوکو ته دین وایي لکه مشرکینو به بربنډ طواف کول دې ته به دین او د بیت الله نه چاپېره طواف به کو شپیلي به وهل دې ته به دین وي او د بیت الله نه چاپېره به طواف کو لاسونه به پړکول دې ته به دین او دې ته به لمونځ وي او عبادت وي الله فرمایي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه دې مونږ نه مگر شپېلي وهل دي او تاړي وهل دي د بیت الله په خوا کې دي تسوي دې ته مونږ دا خلک پرېږده چې لوبې او ټوکې کوي او هغې ته دین وایي د دې نه درگذر وکړه د دې نه اعراض وکړه د دې سره قطع تعلق وکړه د دې نه د برات اعلان وکړه دا پرېږده
وغرتهم الحیات الدنیا او دا دین لوگ او ټوکې ولې ګڼي وجه بیانې وی دوکه کړي دي دي لرا ژوند د دنیا دا د دنیا په ژوند باندې دومره عاشقان شوي دي چې د دین آخرت تېر شوی دی د ظالمانو او د دې نظر صرف په دنیا لګي په آخرت ته نظر نه لګي دا دوربین خلق نه دي د دین اوړه دا پرېږ دا ظاهر بین دي دوربین نه دي دا سه ظاهر بین سره تعلق پساتا هغه خلق سره تعلق ساته چې دا غي نظر لري پورې لګي قبر باندې نظر لګي آخرت باندې نظر لګي او جنت او دوزخ باندې نظر لګي حساب او کتاب باندې نظر لګي هغه خلق سره تعلق سره وذکر به او نصیحت کوي ته په قرآن سره دا قرآن دې خلق ته بیانوا دا قرآن دې خلق ته رسوا دا دې قرآن په ذریعہ باندې دې خلق ته نصیحت کوا دعوت کوا تبلیغ کوا دا ستاسو ذمہ داری ده چې دا قرآن په تعالی درکړې دا خلق ته رسې دا د الله پیغام دی او ته د الله پیغمبر دا ستاسو ذمہ داری ده دا خلق ته رسوا او دا ذکر سوا ان تبصل نفس زکه چې گرفتار بشي او هلاک بشي یو نفس پتا هغه د الله دا کتاب نه رسي بما کا سبب هغه عمل سره چې تکړي د تسملار چا وګړي دی یو ناکار عمل کړي دا به تباشي او برباد بشي او ليس لها من دون الله ولي او چې دا د الله په دربار کې گرفتار شي نو نه وي د لپاره سیوا د الله نه هیڅ حمایت کوونکی او دوست دنیا کې مساړي ونیول شي او گرفتار شي دوستان را پاسي ډل را پاسي واټي را پاسي ورشي مساړي آزاد کی دا الله په عدالت کې به بیا داغه د پر اخلاصي نه چې څوک گرفتار شي دې ته قرآن را سوا لکه چې گرفتار بشي یو نفس چې هغه ته قرآن نه رسي په سبب دا عمل چې هغه کړی او بیا به د لپاره څوک حمایتي او څوک دوست بني چې دې را اخلاص کی ولا شفیع او نه وي د لپاره څوک سفارشي وو دنیا کې دویمه طریقه دای سړی گرفتار شي ونیول شي او بیا څوک زور اور سړی هغه وګوري بیا د هغه په ذریعہ باندې سفارش کوي نو هغه اخلاص شي الله وې زما په دربار کې بندا طریقو نه چلیږي اخلاص کوي او درېمه طریقه یو بلې هغه دای چې یو سړی گرفتار شي دنیا کې دا سره رشوت ورکړي بس پولیس هغه پریږدي په رشوت باندې نو کار سره بس پیسې ملو شو دنیا خو عزیزه د منګتا فرمایي وای تعدل کل عدل کدی بدلا ورکې پورا بدلا یعنی دا ټول دنیا د سرو د روډه کې شو د الله له ورکې لا يؤخذ منها نبشي غسل دتنا بل آیت کې الله تعالی دا وایي چې دغه لپاره دا ټول ځکه د سرور وروډه کشي ولا افتدا به او دې دا ټول په فدیه کې الله نور کوي او په بدل کې الله ور کوي فلا يقبل منه الله بدین دا نه کوي الله پر رشوت سو راځي کولې بشي
الله په سفارش باندې څوک راځي کولای نشي چې الله اجازه ته سفارش نه کړي الله په دربار کې د الله نظر اور څوک نشي او دا رنګه الله رب العالمین څوک پټل او پر باندې د الله نه خلاصون څوک نشي الله رب العالمین په دربار کې چې سړی گیر شي حکم ذرایع د نجات چې دي چې په دنیا کې هغه استعماليږي دا ټول بیکار دي نبی ته وی دا خلق کو یو تبا بشي دا خلق کوي دا قران ورته رسو په دې قران نه رڼا باندې رڼا ورته خو دې نه ورته خو تبا بشي دا خلق او یقینا چې څوک د قران نه رڼا نه محروم دي ټول متبای دی وجه نه زموږ د قران رڼا حاصل وکړه تبای نه د بچ کېدو دا یو ذریعہ بل ذریعہ نشته ورته فرمایي چې دا قرآن کی سبب اولئک الذین ابصروا بما کسبوا دا هغه کسان دي دا مشرکان چې دي گرفتار شوي دي په سبب دا عملونه چې دي کړی دي د خپل عمل په نتیجه کې گرفتار شوي دي او دا هلاک شوي دي او برباد شوي دي ولې ذکر لهم شراب من حبیب د دې لپاره وای او پټ کېدلې او ورځ د قیامت کې بدی ته چې کوم او ورکول شي هغه به جوش ورکی هغه به پټ کېږي او دې باندې بس کول شي زقوم به خوراک د لپاره ورکول شي ان شجره الزقوم طعام العظیم ونه د زقوم په خوراکي دا ګناګارو د پاره او چې هغه ورپی نو تکي به شي په وړي چې وو وړي نو الله بوله تاسو ورکی چې دا هغه لوخي بم دووري هغه وټکی او حدیث کې راځي چې کله خله ته نزدیکی الله تعالی مولا دا سرمنه پاګه سره وسو دماغ دا سرمنه به راځي او چې کله خېټه تلاړې شي الله دې مت نه کوي او بس الله دا سي عذاب نو دا خلک یې راوچل دي عذاب نه پوجي کم کسان چې هغه گرفتار شو د الله په دربار کې دا یې د پاره بتمایي لهم شراب من حبيب وعذاب عليم بما كانوا يكفرون او الله عذاب وي وسبب د دې چې دی په کفر کو او کولو یا غیب پیغمبر دیتا انا دو من دون الله آیا زو عبادت کوم سوا د الله نه ما دا هغه خدایا لا ينفعنا چې هغه موږ ته فائدہ نه رسي ولا يضرنا عمر نظر نشي لرکول دا څه خدایانو عبادت وکړو چې نه نفع رسول شي او نه ضرر رسول شي دا الله نه ما سوا نفع رسول شي او نه ضرر رسول شي استاد د مرزا مطابق زه تاسو خلکو عبادت وکړم د دې بوتانو عبادت وکړم د دې ګټو عبادت وکړم چې دا نه ماته فائدہ رسول شي او نه ضرر رسول شي زه ورته ډېر په سجدو باندې ځان ستړی کوم او د دې په نوم باندې منښت دې ورکوم دا ماته هیڅ فائدہ نشي رسول او که زه عبادت نه کوم او زه ته انکار کوم او د دې عبادت پرېږدم ماته ضرر نشي رسول استاسو د مرزا مطابق زه تاسو خدای په عبادت کوم دا نشم ولې ونرد على عقابنا زکه موږ واپس راوګرځول شو په خپل پوند باندې دا الله د دین نه بعد از هدان الله بس دا نه چې الله موږ ته نه لار خو دلې دا هو دا کار کما وکړو کوم کم حق لار او صحیح لار او د اسلام لار او د دین لار او د قران لار چې الله ما ته خو دلې ده
دا به زمانه پاتې شي او زما مثال به داسې شي کالذی استهوته الشیاطین زما مثال به په شان د هغه کس شي چې ګډوډ کړي هغه لره شیطان فی الارض په ځمکه کې حیران په داسې حال کې چې دا حیراني او سرګرداني دا خو به زما مثال داسې شي لکه یو سړی شیطانانو یې غوا کړی او شیطانانو هغه تختولی دی او په یو ځمکه کې غورځولی دی او هغه حیران او سرګردان پروت دی او جناتو ګډوډ کړی دی او پریشان دی بیا به بدن پریشان دی د پریشانۍ په عالم کې مبتلا شي او دا سړی داسې له اصحاب یدعونه الی الهداتنا چې دته د پاره ملګری وي او هغه आवाज کوي دته په طرف د نیغ لارې او ورته وایي اتنا راشه مونږ ته مونږ له راشه مونږ له راشه خو دې شیطانانو ګډوډ کړي دې د هغې په आवाज باندې نه پوهېږي او هغې له نه راځي نو زه خو به داسې شم چې د غیر الله عبادت شروع زما مثال خو بیا د داسې کس په شانې شي زه خو به حیران یم او سرګردان یم او پریشان یم مرګري به مې چغې وایي او زه به ورله راځم نه بیا او قلو وایه ای پیغمبره دې خلقو ته ان هدى الله هو الهدى چې هدایت د الله چې هغه قرآن دی او هدایت د الله چې هغه اسلام دی هو الهدى همدا هدایت دی بل هدایت نشته نو ټول ضلالت دی اصل هدایت د الله څه دی هغه دا قرآن دی چې الله موږ ته ښودلی دی اصل هدایت د الله دی رالیږلی دی او الله موږ ته ښودلی دی نو دا هدایت د الله زه پرې ښودی نه شم او د غیر الله عبادت زه نشم کولی او ځان نشم تباه کولی د هغه چا په شان چې شیطان ګډوډ کړي او هغه پریشانه وي مرګري ورته आवाज کوي او هغې طرف ته نه راځي د هغې په خبره نه پوهېږي داسې ځان نشم کولی دا خو تباهي ده دا خو بربادي ده زه دا ځان داسې تباه کول او بربادولی نه شم اصل هدایت د الله دی او هغه دا قرآن دی بس زه د دې قرآن مطابق به ژوند تېروم او قرآن ما ته د توحید لار ښودلې ده د شرک لار نه ده ښودلې دغه د توحید په لار به روان یم او د شرک په لاره باندې نه ځم د الله نظام نفبردار به یم او د غیر الله نظام نه منم الله بندګي به کوم او د غیر الله بندګي نه کوم زما دغه هدایت چې کوم الله ما ته ښودلی او اصل هدایت هم دغه هدایت باقي ضلالت ګمراهي ده او وامرنا لنسلم لرب العالمین او حکم شوی دی مونږ ته د دې خبرې چې مونږ دې تابعداري وکړو د رب العالمین د احکامو ما ته حکم دا شوی زموږ د الله رب العالمین د احکامو تابعدار کړو او حکم شوی دی ما ته د دې خبرې ان اقیموا الصلاة چې پابندي کوئ تاسو د منځونو واتقوه او حکم شوی دی د دې خبرې چې الله نه ویریږئ تاسو د الله نه زه د الله نه یریږم د غیر الله عبادت نشم او زه د الله نه یریږم په دې وجه چې وهو الذي الیه تحشرون دا الله هغه ذات دی چې دته به جمع کړو شو الله به راسره حساب او کتاب کوي وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق او دا الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په حکمت سره دا الله حکمت ويوم يقول كن فيكون او بعد وقت چې وی الله پاک یو سیستا شان شي یعنی روز د قیامت کې چې الله وی قیامت ته قائم شي نو قیامت به قائم شي قوله الحق دا وینا د الله رښتینی ده چې الله سوی دا وینا رښتینی
وله الملك يوم ينفخ في الصور ولدي الله تبارك وي بادشاہي باغ ورځ کې چې بوکي به کولی شي پښپېلې عالم الغیب او دا الله عالم په ټولو خبرو باندې استاد په شرک باندې عالم والشهادت او مخکارو خبرو باندې وهو الحکیم الخبیر او دا الله حکمت والا دی او خبردار دی په هر څه باندې تاسو له چې سزا فلحال نه کوي پدې کې حکمت دی او الله خبر دی غافل نه دی الله په خپل علم مطابق جزاء او سزا درکړي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ مُسْرِفِينَ أَبْصَارُهُمْ يَقُولُونَ يعني بحثنا كي باطل بحثنا في آياتنا زمدائكم المباركين فارزانو تقوار وددينا حتى يخلقوا تردين مرچلی شروع کی في حديث غير ونور خبر کی سواد دیننا وإما ينسينك الشيطان وبچری کستان شیطان دا حکم فلا تقل بعد الذکر پس بیا مکه نام پس یادولو د دې حکم نام قوم الظالمین د دې قوم ظالمانو سره وما الذين يتقون ومشت دې پاک کسانو باندې چې یریږي د الله نام من حساب د حساب د ظالمانو نام من شيء السزو ولكن ذکر لیکن شته پدې متقینو باندې نصیحت کول لعلهم يتقون شاید چې دې ویریږي د الله نام وذر الذين اتخذوا دينهم قريدا كسان لرا چانی ګرځي دین خپل لای په ولا هوا لوګو تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او ککړی دي لرا ژوند دنیا آخرت کې نه شي وذکر به او نصیحت کوا په قرآن سره انتم سلنفس دې د پارا چې گرفتار نشي یو نفس بما کسبت وسبب دا عمل چلو کړی وی لیس لا من دون الله چې د بیا د نفس لپاره سوا د الله نه ولي رسول ولا شفیع نو د سفارش کوونکی وان تعالی کدی بند ور کوي الله من پورا بندا ولا يؤخذ منها نمشي غستلی دنا اولئک الذین اوصوا دا هغه کسان دي چې دي هلاک شوي دي بما کسبوا په سبب دا عملونو ناکاره عملونو چې دي کړي دي چاره شرکیات لهم شراب مشته د دې لپاره وګو من حمیم چې هغه په کېږي وعذاب علیم مشته د دې لپاره عذاب درناک بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دي انکار کوي د توحید نه قلوایا اے پیغمبر انا دو من دون اللہ آیا زو عبادتو سوا دا اللہ نا ما دا رو خدایا لا یبقونا چنا فنشی رسول مگتا ولا یزورونا او ضرر نشی لفنولی زمگنا ونرد والا قابنا او مبا واپس رو ورزول شو والا قابنا فقل کندو باندی ددیمنا بعد از حدان اللہ پس داغنا چې هدایت کړی دی الله پاک موږ ته کلذي پشان دا کس استاو شیاطینو چې ګډوډ کړی اغلرا شیطانانو فلار دې پس مکه کې حیران پتا سه حال کې چې دې حیران او پریشانی له اصحاب دې د پار پرګری یدرونه چې आवाज کې دتا علم ہوتا په طرف د هدایت او आवाज کی دتا چې تنارا شمکتا قلوایا اے پیغمبر ان هدى الله هو الهدى بیشکا ہدایت اللہ چې دی مونتا ہدایت دی صحیح مطلق صرف ہدایت والهدى معنا دار چې مطلق ہدایت دی بل ہدایت نشته او مرنا او حکم شوی دی مونږ ته مسلم لرب العالمین چې مونږ دې تابع شو تابعدارو کو د احکام در رب العالمین وانا قیم الصلاة حکم شوی دی مونږ ته دې هو چې پابندي کوي تاسو د منځونو وتقو او یریږي د الله نه او الذی الیه تحشرون او دې الله تبا او دا الله هغه ذات چې تبا جمع کول شي تاسو ټول
هو الذي خلق السماوات الله أغذات تجبنا كل يسمعنا والأرض والعظمى بالحق وحكمة سلام ويوم يقول كن فيكون وما مسكي تجوب وإنشاء شباب أن يوسيس نجوي شمشي قوله الحق وينادى الله بشتيننا وله الملك لدي الله دبار بي بادشاهي يوم ينفخ في الصور بار مسكي تجوكي مورشي مشبيبكي عالم الليل والشهادة عالم لله الله قاتل سجوباتي ومختارو باتي وهو الحكيم الخبير وذا الله حكمت والدي وخبردار دي الحمد لله رب العالمين